قدرمنو پښتنو چې کله هم سفر کړی دی، هجرت یې کړی دی، نو د ښه نامه خاوندان پاته سوي دي په تاریخ کې. کله کله انسانان، پښتانه یا نور خلک چې له مجبوریو څخه خپل سفر پیلوي، نو د هغه شاته د دوی مجبورۍ وي. بیا چې کله هم کم ریاست ته تللي دي، کمې خاورې ته تللي دي، هلته د ښه عزت څښتنان پاته سوي دي، ښه جاګیر یې درلودلی دی، ښه حیثیت یې درلودلی دی. د پښتنو په تاریخ کې بیا ډیر شخصیات داسې دي چې هغو کله هم هجرت کړی دی. نو تاسې وګورئ چې د تاریخ له لارې موږ ته د دوی د زاړه ژوند او د نوي ژوند توپیرونه په مخه راځي. که په زاړه ژوند کې د دوی دومره حیثیت نه وي، نو په نوي ژوند کې چې کله دوی هجرت کړی وي، هلته یې ښه حیثیت درلودلی وي. د پښتنو خانان، ملکان یا نوابان چې کله د هند پر خاوره باندې میشت سوي دي، هلته یې ښه حیثیت درلودلی دی. د نوابۍ تر حده پورې، د یو ریاست د چلونکي تر حده پورې، د یو نظام د چلولو تر حده پورې دوی باقاعده په دې کې لاس درلودلی دی، ښه حیثیت یې درلودلی دی. دا د هند خاوره سیده په دې کې چې هر څوک راغلی دی، هره سیمه چې یې نیولې ده، تر لاس یې لاندې کړې ده، قبضه کړې ده، نو هلته یې خپل د باچهي نظام جوړ کړی دی. که په عربو کې څوک راغلی دی، که په ترکیانو کې څوک راغلی دی، که په پښتنو کې څوک ورغلی دی، نو دارنګه کله چې انګریزان دې سیمې ته راځي، د هغو بیا دا کار و ریکارډ به مرتب کولی. د ریکارډ مرتب کېدو څخه دا اندازه بیا ډېره اسانه کېدلی سي چې د دوی لیکلی مواد سړی راواخلي ویې ګوري، نو هر څه اسانه سي. د 1900 شاوخوا چې کله انګریزانو دا سیمه نیولې وه، نو د یو ریکارډ مرتب کړی، تذکره ورته ویلی سو چې د راجاګانو او نوابانو په هند کې چې څومره شمیر و، دا دوی موږ ته ایښی دی او موږ ته یې ویلي وو چې دا خلک په دې سیمه کې خپل حیثیت لري، خپل هوډ لري، خپل لاسبري لري، او خلک د دوی تر لاس لاندې دي، خپل وس پر چلوي، باج او خراج ځینې وصولوي، د مالیت په اړه باندې دوی خپل لاس پکې لري. نو 600 نوابان او راجاګان د دوی د دغه فهرست او تذکرې موږ ته راپېژندلي دي. اندازه وکړئ، یعنی د هند پر خاوره باندې 600 راجاګان او نوابان. اوس نو د دغو شاته چې د دوی کم لاس و، یعنی په یو سلطنت جوړولو کې د یو لوی باچا چې به کله هم فوجي اړتیا درلوده، و لښکر ته بې اړتیا درلوده، و درستې ته بې اړتیا درلوده، له دغو نوابانو څخه، له راجاګانو څخه به دوی مرسته اخیسته، او د دغو نوابانو او راجاګانو په لاس باندې به د یو لښکر مرتب کول د یوې ورځې کار و، ځکه چې دوی خپل لښکرونه درلودل، خپل حیثیت یې درلوده، خپله باچهي به یې درلوده. نو په دې کې به د لوی باچا مرسته کوله، دا به ډیره اسانه وله. دوی ته په انتظامی نظام باندې یا په حیثیت باندې هم ښه لوی حیثیت و، باج او خراج، خطابونه، القابونه، دا د دوی په خدمت کې بیا دوی ته ورکول کېدل. لوی لوی نومان چې ورته وایي، دا به هم هغه وخت کې خپلو راجاګانو ورکول، خپلو باچهانو به ورکول، ښه به ځینې خوشحاله و. نو که چیرې سړی دغه مځکې اوس وشني، نو ډېر ریاستونه باندې جوړ سوي دي. په هغه وخت کې یعنی 600 نوابۍ او د راجاګانو باچهي پکښې وې، نو دا معمولي خبره نه ده. په 1947 کې د انګریزانو یو حساب دی، هغه وایي چې د هند پر ډېره اوږده خاوره باندې 565 کشني کشني ریاستونه موجود ول، او د دې راجاګان او نوابان چې و دا چلونکي وو. کمال دا دی چې نوابان اکثره پښتانه وو، او د یو زمیندار او جاګیردار په توګه به دغو خلکو له خپلو خلکو څخه مالیه ټولوله، ټکس به ټولاوي، او کله کله به دا جاګیرونه دوی ته په میراث کې پاته سوي وو. د پلارو نیکه له وخته به را روان وو، کله به دوی ښه خدمتونه کړي وو په یو سرکاري عهده کې، نو د حکومت لخوا، د باچا لخوا به د جاګیر په توګه و دوی ته انعام ورکول سوی وو. نو زیات رنګونه دا و چې په زوره کم خلکو دا ریاستونه نیولي وو د جنګ له لارې، خصوصا پښتنو. نو دا د دوی په میراث کې ورپاته سوي ریاستونه دا به روان ساتلي وو. کله چې د
شخصي لارې ورته وګورو یا د خلکو له لارې ورته وګورو، نو د ډیرو ریاستونو نومان سړی یادولی سي چې په دې کې پښتانه په خپل انتظامی یونټ باندې لګیا او خپل کار یې پر مخ بیولی. اوس نو بوپال یو سیمه ده، حیدرآباد یو سیمه ده، جونپور یو سیمه ده، په دې کې داسې امتیازات ول چې سړی هغه د انګریز له ریکارډ ورته وګوري نو د دوی درناوی په څه کېدی. بوپال کې پښتانه ډیرو، د دوی خپل حیثیت نو د سلامي چې ورته وایي د تر ټولو لویه سلامي د 21 توپونو وه. په 21 توپونو به ډېر کم خلک نازول کېدل. که سړی ورته وګوري نو په دا 1500 ریاستونو کې 15 ریاستونه یاد سوي دي چې په دې کې و نوابانو او جاګیردارانو ته د 21 توپونو سلام ورکول کېدی. او تر ټولو کوچنی سلام چې و هغه د 3 توپونو سلامي وه چې دا به ورکول کېده. دغه امتیاز چې و دا دغه رنګه روانو. ځینې داسې وو چې په هغه کې د 19 توپونو سلامي ورکول کېدله، او داسې ځینې ریاستونه داسې وو چې دا د توپونو امتیاز یا د دې سلامي امتیاز یې نه درلودی. په دې کې بسوده موږ یادولی سو د پښتنو ریاست و، نوابګنج او خیرګړ غوندې ځایونه دا هم پکې شامل وو. د 21 توپو ایزاد ما درته وویل چې د 5 ریاستونو په برخو دا حیدرآباد، نظام، میسور، راجا، جمو او کشمیر او ځینې داسې سیمې وې چې په دې کې به و راجاګانو لوی سربراهانو ته د 21 توپونو سلام کېدو. دا د هغې زمانې خبرې دي. کله چې د بوپال تاریخ راواخو نو دا د پښتنو په جاګیر کې و، د پښتنو سیمه وه، پښتانه نوابان پکې ناست و او اندور او دیپور دا د دې سیمې هم دغه رنګه یادولی سو. دا ځینې موروثي و، ما درته وویل ځینې هغه له وخته سره دوی ته د انعام په توګه ورکول سوي و. او تر ټولو لویه نوابي په هغه زمانه کې د حیدرآباد د کنوله په هغه زمانه کې چې نظام ته واکمن ته به نظام ویل کېدی، نو دغه انتظام چې دی دا موږ ته د ریکارډ په شکل کې موجود دی. دا بوپال چې دی په دې کې پښتانه پاته سوي دي. د اورکزیانو باقاعده په دې کې باچهي پاته سوې ده او دوست محمد خان یو سړی ښوول سوی دی چې 300 کاله مخکې دلته راغلی دی. په بوپال کې د دغه اورکزي خاندان د باچهي بنیاد ایښی دی. او تر ټولو د خوند خبره دا ده چې د دوست محمد خان اورکزي په لاس چې کومه باچهي جوړه سوې ده په بوپال کې د پښتنو، په دغه خاندان کې 4 ښځې، یعنی دا واورئ دا ډیره خوندوره خبر ده چې پر هر یوه باندې زه جلا ناسته درته کوم که خدای کول 4 ښځې 250 کاله باچهي کوي او دا پښتنې نوابې وې. دا تاسو به ډېر حیران سئ. نو په دې اړه باندې سړی پر دې باندې ښه خوند اخیستلی سي د دغه تاریخ له لارې چې دا لټونه وسي چې پښتانه دومره حیثیت پکې لري. چې کله موږ دا بوپال په نن ورځ وګورو، یوسفزي دي، اپریدي دي او میرازي خیل دي، دا پښتانه اوس هم پکې استوګن دي. او د خوند خبره دا ده چې خپله پښتو ژبه چې دغه یې له لاسه نه ده ورکړې. او زموږ دپاره په دغه اړه باندې څېړنه چې دا صفي علم کوي، کتاب یې لیکلی دی بوپال د هندوستان پښتانه، دا موږ په دې اړه خبروي. او دا ډېر خوندور کتاب دی. په دې کې تاسو ورته رابولم، تاسې وګورئ چې د پښتنو د نوابۍ په اړه په هند کې چې کم ریاستونه پاته سوي دي دا صفیه لګیا ده، دا راټولوي او کار په کوي او دا یې چاپ کړي دي، تر موږ یې رارسولي دي. نو غرض مه دا دی چې د پښتنو دا سیمه بوپال د 300 کاله د دوی تر باچهۍ لاندې پاته سوې ده. 4 ښځې پکې پاته سوي دي نوابي. دا ډېر د خوند څېړنه ده. سوکه به نور درته اسانه کوم. غرض مه دا دی چې نن هم په بوپال کې د پښتانه اوسیږي او خپله پښتو ژبه چې ده هغه یې له لاسه نه ده ورکړې.